السلام علیکم دوستانو، تاسو د خپل چینل کې بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې تاسو ډیر خوندور د پسه د پوښتیو کباب چې کاتلیت هم ورته ویل کیږي د جوړولو طریقه شریکوم چې تاسو به عموما د رستورانتونو کې خوړلې وي او اوس تاسو کولی شئ د خپل کور کې هم جوړ کړئ او نوشیجانې کړئ. د دې لپاره به 15 دانې د پسه پوښتۍ واخلئ او یا هم څومره چې مو اړتیا وي هماغومره واخلئ او یو څټک او یا هم څټک ته ورته شي سره به یې ښه وټکوئ تر څو لږ نری شي. ورپسې به یو بل لوښي کې یوه دانه لیمو وزبیښئ. بیا به 3 پلیه هوګه سپینه کړئ او دا به هم پکې میده کړئ. بیا به یوه غټه قاشغه غوړي هم پکې واچوئ. ما دلته د زیتون غوړي کارولي دي. ډیر غوړیو اچولو ته هم اړتیا نه وي ځکه چې د پسه غوښه خپله هم غوړه وي. بیا به یوه وړه قاشغه مالګه، یوه وړه قاشغه سور مرچ، نیمه وړه قاشغه تور مرچ هم پکې واچوئ او دا مخلوط به ښه سره ګډ کړئ. بیا به د پسه غوښه مو چې لږه ټکولې وه هغه به راواخلئ او دې مسالو سره به یې ښه ولړئ او ښه صحیح به پکې اخته کړئ. بیا به یو بل لوښي کې کېږدئ او یو پلاستیک به ترې راتاو کړئ او کم از کم 1 ساعت دپاره یې همداسې اخته پرېږدئ چې مسالې ځان ته جذب کړي. که وخت لرئ نو کوئ چې لږ ډېر وخت دپاره هم اخته پرېږدئ ځکه چې څومره ډېر وخت یې پرېږدئ همدومره خوندور او مزهداره راځي. ما سره کافي وخت و نو ما دلته د 4 ساعتو دپاره همداسې اخته کړي پرېښي وو. ورپسې به غوښه د داش په پتنوس کې قطار کېږدئ او بیا به یې داش کې 20 دقیقو دپاره په 180 درجو کې پخه کړئ. 20 دقیقې بعد تاسو لیدلی شئ چې غوښه لږه لږه پخه شوې ده. اوس به یې په بل اړخ واړوئ او بیا به یې دوباره 15 دقیقو دپاره داش کې کېږدئ. 15 دقیقې بعد به یې دوباره په بل اړخ واړوئ او څنګ کې نیمه دانه رومي او یو غټ مرچک هم کېږدئ او دوباره یې 10 دقیقو دپاره داش کې کېږدئ چې صحیح پخه شي. دوستانو تاسو کولی شئ د خپل داش ته په کتو سره د دقیقې او حرارت بدل هم کړئ ځکه داش تر داشه فرق کوي. بعضې داش زر پخوي او بعضې لږ وخت نیسي. اوس نو دا کباب بیخي تیار دی. کولی شئ خپلې خوښې لوښي کې کېږدئ. دا کباب تاسو کولی شئ یا هم وریژو سره او یا هم وچې ډوډۍ سره نوشیجان کړئ. ما دلته وریژې سره آماده کړي وو. مرچک او رومي مو چې پخه کړې وه هغه به هم څنګ کې کېږدئ او د زینت دپاره کولی شئ نیمه دانه لیمو هم څنګ کې کېږدئ. اوس نو کباب مو خوړلو ته بیخي آماده دی. کولی شئ نوشیجانې کړئ. دوستانو دا وه د نن ورځې رسیپي. هیله ده چې خوښه شوې به مو وي.